ژبه ده کلتوره ته پښتو یې پښتون کړی ته همدا کړه مشهوره. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفرعلي جعفر. ګرانو مینوالو نیکې هیلې او پیرزونې احترامات امید د لوی الله نه لرم چې روغ جوړ او د ژوند په ښو شېبو کې وئ. ګرانو کتونکو مینوالو موږ چې نن په تکل پروګرام کې کم تکل کړی دی او ستاسو لپاره کم ادبي ستوري را پیدا کړی دی نو هغه دی نورالله جان چندر صاحب چې زموږ سره خوا کې ناست دی. ګرانو کتونکو مینوالو د دوی نه به څو مختصر تپوسونه د دین په باره کې هم کوو او د دوی نه به خوندور رنګینه شعرونه هم اورو. نو راځئ چې د نورالله چندر صاحب نه څو پوښتنې وکړو. نورالله چندر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جعفرعلي چندر صاحب څنګه یې؟ ډېره مننه. ژوند مو څنګه تېرېږي؟ د الله فضل دی خدای هم خوشحاله او ښاد او آباد لره. چندر صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ د میدان ته څنګه راغلې او د کله نه راغلې؟ زه خو شاعرۍ ته تقریبا داسې لکه د مخکې نه ما شاعري کوله خو د 2009 چې کوم دی او د دغې وخت نه ما د پښتو شاعرۍ لملا ورکړه او تقریبا د هغې وخت نه صحیح شاعري چې کومه شاعرۍ په اصولو وه هغه قسم شاعري ما شروع کړه. د هغې نه مخکې مې هم کوله خو هغه چونکې صحیح شاعري کړې وي په دې وجه چې کوم زموږ شاعري مخکې نه ځي. ډېره مننه چندر صاحب. اوس راځو د شعرونو طرف ته. نو خپلو مینوالو ته به څه ډاډ ورکوئ؟ زه به ورته یو دوه شعرونه ووایم چې څوک یې په رضا څوک یې په زور تېره کوي، څوک یې په رضا څوک یې په زور تېره کوي او چې کوم سړی راځي نو په مو لور تېره کوي. وایي څوک یې په رضا څوک یې په زور تېره کوي او چې کوم سړی راځي نو په مو لور تېره کوي. او چندره دا نوکونه چې خوري ته پرې نه پوهېږي، چندره دا نوکونه چې خوري ته پرې نه پوهېږي، زمونږ غوښو شکولو له یې نور تېره کوي. څوک یې په رضا څوک یې په زور تېره کوي، چې کوم سړی راځي نو په مونږ لور تېره کوي. او چندره دا نوکونه چې خوري ته پرې نه پوهېږي، زمونږ غوښو شکولو له یې نور تېره کوي. او یو ورکوټي بحر والا غزل دی چې واړوه را واړوه واړوه را واړوه او زلفې په شا واړوه واړوه را واړوه زلفې په شا واړوه او لاړه شه رقیب سره لاړه شه رقیب سره خاورې په ما واړوه لاړه شه رقیب سره خاورې په ما واړوه او نه اوښکم توبه ساتي نه اوښکم توبه ساقي قبر ته را واړوه نه اوښکم توبه ساقي قبر ته را واړوه او ټول به امن امن شي ټول به امن امن شي میانه ملا واړوه او ټول به امن امن شي میانه ملا واړوه او تیره مې ځواني نه کې تیره مې ځواني نه کې پاڼې په شا واړوه تیره مې ځواني نه کې پاڼې په شا واړوه او بیا به چندر نه جړې بیا به چندر نه جړې خدای دې په چا واړوه بیا به چندر نه جړې خدای دې په چا واړوه واړوه را واړوه زلفې په شا واړوه. ها چندر صاحب مینوالو ته که یو بل کلام ډالۍ کړو. ولنه ستاسو ډېره مننه. غزل دی چې جبرائیل که اسرائیل او که شیطان مري جبرائیل که اسرائیل او که شیطان مري خدای بې نیازه دی که هر څنګه انسان مري جبرائیل که اسرائیل او که شیطان مري خدای بې نیازه دی که هر څنګه انسان مري. مړه راشه زمون کلي ته جانانه مړه راشه زمون کلي ته جانانه تا پسې زمون د کلي ماشومان مړه راشه زمون کلي ته جانانه تا پسې زمون د کلي ماشومان مري. او هسې سوچ په دې خبره لږ پکار دی جعفر صاحب وایي هسې سوچ په دې خبره لږ پکار دی چې په کوم وطن کې مري نو مسلمان مري. هسې سوچ په دې خبره لږ پکار دی چې په کوم وطن کې مري نو مسلمان مري. بس راکوز یې که زمونږه مشر نشته بس
راکوز یې که زمونږ مشر نشته خدای ولې دا عیسی به په اسمان مري بس راکوز یې که زمونږ مشر نشته خدای ولې دا عیسی به په اسمان مري او کله شپه د شرمه مخ رڼا کې پټ کي کله شپه د شرمه مخ رڼا کې پټ کي کله زلفې چې د وینې خاماران مري او 2-3 ورځې به د لوږې نه پې بد شم 2-3 ورځې به د لوږې نه پې بد شم خدایه زر کا زمونږ کلي کې یو خان مري 2-3 ورځې به د لوږې نه پې بد شم خدایه زر کا زمونږ کلي کې یو خان مري او په مې خپل کې ستا د مخ په رڼا یاره په مې خپل کې ستا د مخ په رڼا یاره پتنګانو سره سم ماشومچان مري او ما ته ښه ده خو په واک کې د خوله نه کې ما ته ښه ده خو په واک کې د خوله نه کې دلته عمر له چندره بې زبان مري ما ته ښه ده خو په واک کې د خوله نه کې دلته عمر له چندره بې زبان مري ډېره مننه